اصلیت کې ګوره دوستانو دا اوس هم مخکې ورځ تفصیل درته کړی و د دې مزدلفې او د مینا ترمیان یو وادي د وادي محصر ورته ویل کېږي. ابرهه غوښتله چې د مکې مکرمې هغه تخریب وکړي او د مکې مکرمې پر ځای هلته ځان ته کعبه جوړول چې خلک هلته راسي. ده چې ول دا ترتیب یې دغسې دی، دا خلکو مکې مکرمې ته د دنیا خلک هغه وخت هم ورتلل، نو نظرونه تحفې و تحایف مکه خو مکه وه، خو لیکن نورو خلکو بیا شرکونه ورسره کول، هلته بوتان وه هغو ته به ورتلل، خو مکه وه خلکو ورتلل او نظرونه یې وړل. ده ځان سره وویل چې راسه تیار کار دی، هغه به خرابه کړم، دلته به بله جوړه کړم، خلکو به دوباره دلته راځي. به هر حال ده یو لوی لښکر جوړ کړی چې به ځو او دا به خرابوو. خو نور پس منظر یې هم شته چې ولې د دې سبب چې شی سو. خو به هر حال دی چې را روان سو، راځي عینې د مینا او مزدلفې په منځ کې دی دلته را رسېږي. دلته چې را رسېږي د ابرهه کم هغه غټ پیل دا دلته بس پرېوځي، هر څه چې کوښښ کوي بل طرف ته مخ اړوي ځي، خو د مکې مکرمې طرف ته نه ځي. دغه وخت کې وایي ابرهه دلته بس پړاو واچوی، دلته ځانونه خیمې میمې برابرې کړي او دی په دې انتظار دی که د مکې خلک راځي جنګ کوي او زموږ سره غواړي چې مقابله وکړي، چې بس دوی راوځي، بس د هغه یې ځای دی او چې د دوی سره مقابله ختمه شوه بیا د مکې مکرمې. خو الله رب العزت ته بل څه منظوره یو شی چې سړی اوس عظیم دا چې داسې معمولي فوج نه و د ابرهه. د ابرهه فوج دا اوس چې دوی کوم دا فیلانو ته د دې مکې مکرمې ډېر سخت خطرناک غرونه وي، لارې دا فیلانو پښې که تاسو لیدلي داسې ملایمې غټې پلینې پښې دي، دا پر دې ډبرو باندې نسي تلای فیلان. د دو دپاره چې کومه لاره جوړه کړې تر نن تاریخ پورې د ابرهه د فیلانو لاره شته چې دا ډبرې اخیستې دي. یعنی دا دومره لاره اوس یو معمولي سړک جوړېږي څونه په تکلیف باندې، دا چې دوی د دې مکې د دونو غرو څخه دا لاره ایستلې ده د پلان لپاره چې دا پلان باندې راځي. واقعا سړی پوهېږي چې دلته معمولي فوج نه و چې را روان. خو الله ته بل څه منظوره و. الله رب العزت ابابیل دا کوچنیانې مرغانې دا یې پسې راواستولې، توتکۍ غوندې دا یې پسې راواستولې وه، درې ډبرې به د دوی سره وي. سجیل یعنی سنگ ګیل لکه دغه خاوره چې واخې پخه سي په یو اور باندې، نو بیا د دې څه لکه پخه خښته جوړه سي. د دغسې یو ګل څخه داسې ډېرې مضبوطې ډبرې هم نه وي، خو د الله په قدرت یو یې په مشو کې دوه یې په لاسو پنجو کې وایي چې پر دا هر انسان به رایله کوه، پر دې سر چې به ومښته عین تر پایه به ووته د الله په قدرت باندې. پر دې پیلانو باندې چې به واره یې وکړي وایي دا پیل تر پورې ورې ووتل او ابرهه باندې دغسې واره. او ابرهه بیا په داسې ذلت باندې مړ شو، داسې نه چې دغسې چې په تښتېدو په ځغاستو. ابرهه بیا داسې دا واره یې باندې ومښتی، خو داسې یو خراش یې ورکوي. خراش داسې خراش شو چې تر څو دی خپل تر ځایه رسېدی، نو یوازې دی پاتې و، هډوکي یې پاتې و چې دا وجود یې ګرسره داسې رژې دی، دا غوښه یې رژې ده چې په یو ډېر ذلت او بدبختي یې بیا الله رب العزت مرګ راوړ. او دا د نبي علیه السلام د پیدایش چې دی د ده ولادت کېږي 65 بخه دا خبره. نو الله رب العزت فرمایي دا د الله رب العزت عظیم. الم تر کیف آیت نګوري، الم تر آیت نګوري کیف فعل چې څنګه فعل وکړي الله رب العزت ستا ربک باصحاب الفیل، په اصحاب فیل باندې. یعنی مسلمانه ته مه ناامیده کېږه، د الله سره داسې فوجونه شته، داسې قدرتونه شته چې یو ډېر عظیم قدرت په یو معمولي قدرت سره. نمرود څومره، یعنی ما درته ویلي وه چې د مځکې پر مخ باندې 4 کسانو بادشاهي کړې چې یو د هغه څخه نمرود دی. نمرود په څه شي هلاک کوي الله؟ په غوماشي. عاد قوم چې دا درختې به یې راداسې کړې، د دې خرما او د دې بیخه به یې وایستلې، په څه شي الله هلاک کړې؟ په دا معمولي باد پورته به یې کوي، داسې چې به یې چې دا چیک وي، داسې به یې دا زړه به یې پکښې وچاږي. الله فرمایي چې زما عذابونه داسې په معمول د هر شي زما فوج دی، دا چې اوس زه چاته نه ورېله کوم، که دا باد دی، که دا تالن دي، که دا وریځې دي، که دا بارانونه دي، که دا اوبه دي،
د الله دا وایي اوس انسان یو تصور دغه وکړي که الله دغه غوماشې چې موږ تاسو مثلا کثرت د غوماشو ده یا کثرت د ملخانو ده یا کثرت د دې نورو حشراتو ده که د دې لړمانو دومره کثرت وای خالي بل شی بل مشکل نه وای په دنیا کې بل شی دغه هېڅ تکلیف تا ته نه وای خالي دغه د دې غوماشو پر ځای لړمان دومره زیات وای آیا تا به د ژوند په ژوند کې خوند اخیستی وای ابدا داسې شپه به نه چې غوماشې انسان ته یو هغه خو ورنکړي ښه نو چې لړم وه یو ټک یې درکولی نو څنګه به وای ژوند الله وایي چې دا زما انعاماتو ته رحمتونو ته د دې څخه بې تصوره مه تېرېږه زه د دې په آخرت کې ستا سره باسخاص لرم دا خو داسې نه ده چې پیش آمد و خوش آمد یا داسې یو ذات شته چې لړم یې خپل اندازه پیدا کړی هغه غریب په ځغاستو بیا روان یې هلته بس په یو ځای نه نوځي کار یې نه وي درسره مار چې د غږ واوري په ځغاستو روان یې ستا سره یې کار نه وي غوماشې بیا خپل اندازې شته د هر شي خپل اندازه الله ساتلې ولې دا زما او ستا دپاره او هر شي خپل حکمتونه دي موږ تاسو پوهېږو خبرې الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل آیا تاسو نه ګورئ چې ما څه فعل وکړی د اصحاب فیل سره څنګه مې هلاک کړه نو مسلمانه مه نا امیده کېږه که نن امریکا د دنیا سوپر قدرت او کافر او ځان ته یو څه وایي الله به داسې ذات دی چې داسې هلاک او داسې بې برباد کړي دا الله ته ډېر اسانه دی ګوره ته خپل ایمان مه سوستوه چې په سل ډالره دې خپل ایمان بیا د لاسه ورکړی خپل پر ایمان او خپل پر عقیدې باندې مضبوط ودرېږه الم یجعل کیدهم فی تضلیل آیا ته نه ګورې چې قید او د دوی هغه مکر و فریب څنګه فی تضلیل خواب دوی خو راغلي وو چې دلته دا کعبه مبارکه چې پکې وه هلته بل کعبه جوړه کړي الله د دوی دا مکر و فریب و ترتیب څنګه خراب کړي وارسل علیهم طیرا ابابیل او راواستل پر دوی باندې مرغان ابابیل یې راواستل ترمیهم بحجارة من سجیل چې هغه ویشتل کول په هغه ګلو سره من بحجارة په ډبرو سره من سجیل یعنی دا هغه پخو ګلو څخه من السنگ ګل فجعلهم كعصف مأکول او دوی سوله داسې كعصف مأکول لکه هغه ژول سوی شی که تاسو فکر کړئ ځینې میوې یا ځینې شیان لکه دا هغه د نیشکر چې موږ تاسو ورته وایي یا ګنۍ ورته وایي دوباره یې سړی واخلي ویژوي شي چې وژوي چې هغه خوږوالی خلاص بیا سړی یې غورځي یا ځینې شیان حیوانان یې وخوري خو شي وژوي هغه شی